سلامونه او نیکې هیلې درنښت درنو قدرمنو لیدونکو ستړي مه شئ خدای دې وکړه چې جوړ روغ به وئ. راغلي یو د آمو د سیند غاړې ته، هغه سیند چې د هیواد شمال او شمال لویدیځ ولایتونه د مختلفو هیوادونو سره نښلوي، هغه سیند چې د قوشتېپې کانال ترېنه سرچینه اخلي. د قوشتېپې هغه کانال چې د هیواد 40 میلیونه وګړو هیلې ورپورې تړلې دي. نو راځئ زموږ سره د آمو سیند وګورئ. درنو قدرمنو لیدونکو، مخکې له دې چې د آمو د سیند په اړه در سره معلومات شریک کړم، د هیواد د اوبو د پانګې او مدیریت یوه عمومي یادونه مې مهمه وبلله. افغانستان د هغو هیوادونو په شمیر کې راځي چې له نورو هیوادونو سره ګډې اوبه لري او د نړۍ له 243 فرامرزي یا د هیوادونو ترمنځ مشترکو سیندونو څخه 4 هغه په افغانستان کې دي او د همدې مشترکاتو په تړاو زموږ هیواد د 15 ګاونډیو له جملې نه 4 سره د اوبو له پلوه ګډون لري. له تاجکستان سره د آمو سیند پر مټ چې بیا وروسته دغه اوبه ازبکستان او ترکمنستان ته ځي. دغه راز ترکمنستان او ایران سره د هریرود یا مرغاب سیند پر مټ او د دې سربیره له ایران سره د هلمند سیند او له پاکستان سره د کابل سیند پر مټ نښتی دی. افغانستان د سیمې په داسې نقطه کې پروت دی چې د ګډو اوبو د حوزو کابو ټولې سرچینې هم په هیواد کې دننه دي او وروسته ګاونډیو هیوادونو ته بهیږي. د اوبو مدیریت اوبه د هیوادونو په پرمختګ او انساني ژوند کې خورا مهم رول لوبوي او افغانستان د نړۍ د هغه هیوادونو له جملې څخه دی چې په پریمانه اندازه اوبه لري. د اسلامي امارت په راتګ سره د هیوادوالو هیلې را پیدا شوي چې نوی حکومت به د اوبو د ښه مدیریت او دوامداره پرمختګ لپاره ګامونه اوچت کړي او په دې برخه کې حکومت هم ډاډ څرګند کړی چې د اوبو مدیریت په برخه کې به هڅه کوو. که څه هم په افغانستان کې له اوبو څخه د برېښنا د وړتیاو په اړه کومه دقیقه څېړنه نشته، خو بیا هم په مجموعي ډول د انرژي کارپوهان پر دې باور دي چې په افغانستان کې له اوبو څخه تقریبا 23,000 میګاواټه د برېښنا تولیدولو وړتیاوې شته او د دې ترڅنګ د اوبو د مدیریت سره به وکولی شو چې له 15 میلیونه جربه زیاتې شاړې ځمکې خړوبې کړو، چې له دې سره به له یوې خوا هیوادوالو ته د کار زمینه برابره شي او له بلې خوا به د کرنیزو توکو له اړخه خودکفا کېدو ته یو څو قدمه نږدې شو. د آمو سیند د آمو سیند د پامیر له غرونو سرچینه اخلي او شاوخوا 2,28,800 کیلومتره مربع سیمه تر پوښښ لاندې لري. دا سیند 2 مهمې څانګې لري. شمالي څانګه د پامیر سیند دی او سویلي څانګه د واخان سیند دی چې له چقمقتین جهیل څخه سرچینه اخلي. دا دواړه سیندونه له یوځای کېدو وروسته د پنج په نوم سیند جوړوي چې تر علي خانم پورې غځېږي او د کوکچې سیند سره له یوځای کېدو وروسته آمو سیند جوړوي. د آمو حوزې د مساحت کلنیو اوبو اوسط اندازه په دې حوزه کې میشت نفوذ او په کرنیز سکتور کې د ونډې له پلوه د افغانستان له 15 سترو اوبیزو حوزو شمیرل کیږي. دغه حوزې په افغانستان کې د اوبو د ټولو حوزو 14% سیمه نیولې ده. همداراز د افغانستان 14% نفوس تر دې حوزې لاندې راځي او په هیواد کې د ټولو کرنیزو ځمکې 32% یې له دې حوزې خړوبېږي. د دغه حوزې د اوبو کلنۍ کچه 22 میلیارد متر مکعب تخمین شوې ده. د تخمینونو له مخې د 5 آمو سیند حوزې په دښتو کې د ورښتونو کلنۍ کچه 316 ملي متره ده. په افغانستان کې د آمو حوزې د اوبو اخیستلو سیمه 90,693 کیلومتره مربع ده چې د ټولو حوزو 23% اوبه ترې ترلاسه کیږي او له تاجکستان وروسته دوم هیواد دی چې دغه حوزې ته ډېرې اوبه ورکوي. د دې سیند ټول اوږدوالی 2,540 کیلومتره ته رسیږي چې 1,250 کیلومتره له تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره
د افغانستان په پوله کې بهیږي او په ارال بحیره کې پای ته رسیږي. په اوسط ډول هر کال 15.1 میلیارد متر مکعب اوبه ازبکستان ته بهیږي، 49.8 میلیارد متر مکعب اوبه تاجکستان ته او 1.5 میلیارد متر مکعب اوبه هم ترکمنستان ته بهیږي. کافرنهان، وخش او نور سیندونه مهم مرستیالان بلل کیږي، خو د افغانستان په خاوره کې دننه 5 کندوز او کوکچه مهم مرستیالان سیندونه دي. درنو او قدرمنو لیدونکو، دا د ګران افغانستان د یوې څنډې په هکله یو مختصر مستند او اقتصادي معلومات. د نورو تفریحي او ټولنیزو، کلتوري، سیاسي خپرونو او په وخت د کره خبرونو اوریدو لپاره زموږ چینل تر سره سبسکرایب کړئ.